پاتې شوله مسله د رزق که نه ده دا مسله خېټه به ډکو که به نه ډکو موږ خو ټول زموږ مشران خو سپینګیري شو ته ګوره سپینګیری نه یم اینې ویلي او د سپینګیری نه او نه زما دا ګیره په پیسو کې سپینه شوې ده خو زمونږ دا مشران چې څومره دي زمونږ پلاران او زمونږ ټول د هغوی خو د بدن هر ویښته په پیسو کې چې نه سپین شو خو پیسه ډېره نه شو اوس پاتې شول بچي دوی ته هم وایي تاسو پیسې ګټئ ولې که پیسې دې ونه ګټلې سبا به خورې د کوم ځای نه لویه مثلا په دقه ځای کې ده چې د کوم ځای نه به خورم او مونږ ملایان نه یو تاسو خو مونږ منئ نه که منئ په ایمان مونږ یې د داسې ځای نه خورو که نه چې تاسو وایي چې خدای دا د پیریانو اولاد د کوم ځای نه خوراک کوي مونږ له خدای د داسې ځای نه راکوي زمونږ په مدرسې کې روزانه د 60,000 روپو روټۍ پخېږي د 60,000 ولې مونږ له په 10 روپۍ باندې په ټیکه باندې روټۍ راکوي او 3,000 روټۍ په یو وخت باندې څه کېږي پخېږي اوس ته چې د دې حساب وکړي د دې نه 15,000 روپۍ جوړېږي دا الله د کوم ځای نه پوره کوي بیا د دې سره چې نه لوګان دي او ټیپر دي او غوښه ده او پلانکې دی او پلانکې دی نو مختصر مسله دا ده مونږ ټول د رزق په بنیاد باندې حیران دي ځکه دا اولاد قرآن او دین ته وقف کم زما دا اولاد بخوري د کوم ځای نه حالانکه الله جل جلاله قرآن پاک کې فرمایي وکأی من دابة زما دې خبرې ته به سوچ کوئ زه به اوس بس کوم انشاءالله وکأی من دابة لا تحمل رزقها په دې ثوابۍ کې مې ورته اوس وي ما تاسو خو غواګانې او میخې او ګډې بیزې ساتئ خو چې کله پلار سهار د کور نه وځي که نه هلکه وایي دا ګډې بیزې را مخکې که چې دا هم وشړم نو بس دې بازار ته ځي او ګډې بیزې د خدای په اسرې باندې دقه رنګې وشړي نو چې چېرته یو ځل دوه ځله بوتلې وي دا هم هلته کې لاړ شي خو چې ماښام راځي که نه او دې تشو کې وګوري نو دا داسې رسېدلي په پښتو کې هلکه تشې کړي دي معنا دا ده چې ډېره زیاته څه ده مړه ده نو ما یې مور ورپسې ولګي بالټې ورپسې راوړی کله شیدې راکوه ما یې که په دې غوا او میخې کې د خبرو طاقت نه کړي مور ته به یې وي چې تا راکړي څه دي زما د شیدې ورپلي ولګي ته خو سهار شړی وه نو مازدیګر ماښام راغی لیکن هغې د خدای پاک د ژبې ورکړې خو خبرې ورنه نه ولي د دې ورته بالټې ښه دې ښه په پوره پورې راولو شي چې پته ورته ولګي چې لږې ورته کې پاتې بچې ورته چې هغه بچي ته د خپلې شودې په دلیلو کې راپېږي مور زر ولګي بیا هغه بچي وکړي او بیا ورته کېني بالټې ورته څه دی کېني ګوټ په ګوټې د هغې د غولانځې نه څه راوباسي اوس مسله دا ده چې دا چې تله نو په دې ځای کې رزق نه چې شاپر ورته ځوړند و ډوړۍ ورته ځوړنده وه چېرته پکې شوتل پراته و چېرته پکې کوس پراته و چېرته پکې نور د خوراک څه شی پروت و ټکه رنګینې شوی او بیا راغلل دغه رنګ الله جل جلاله فرمایي وکأی من دابة لا تحمل رزقها په دې ځناورو کې داسې ځناور نشته چې خپل رزق د ځان سره ګرځوي دې پاک وایي په شک کې مه مبتلا کېږه الله خدای پاک دې ځناورو ته دې بې زبان او دې بې عقله ځناورو ته عزت ورکوي دا ماشاءالله چې خدای پاک ورته په دې څه کې دا زور کړي او عقل یې دی او دا دومره ګز ژبه ورله خدای څه ده ورکړې ده وایي بېشک وویرېږه چې دوی به یې ورکړي الله یرزقها وإیاکم خدای پاک چې دې بې زبانه د عزت ورکوي خدای پاک په تاسو هم عزت د رزق مسله دا د الله جل جلاله سره ده اوس چې د رزق مسله د الله جل جلاله سره ده ولې خپل اولاد د دین نه محرومه کړي چې سبا دا اولاد لوی شي او د قیامت په ورځ الله جل جلاله تا او دې دواړه مخامخ او ستا د بچي ته خدای پاک وایي چې بچیه ژوند مې درله درکړی زما د طریقې مطابق ولې تا ژوند نه تېروه هغه به وایي پلار ته به اشاره پلار ته به اشاره وکړي نو بیا به پلار هم په عذاب کې وي
بلکې پلار نه به ډبل وي او زوی له به سیند زیاته عزتمن نن په خپل اولاد باندې رحم لري چې خپل اولاد دیندار خپل اولاد د دیندار طبقې سره وابسته ان شاء الله العزیز دا اولاد به خدای پاک نه ستا بې جامې پاتې کوي نه به دا بې سپرو پاتې کېږي نه به دا بغیر د رزق نه پاتې کېږي نه به بغیر د کور نه پاتې کېږي کوم خلک چې د الله د دین ځان ذمه دار وګڼي الله جل جلاله د هغه د تمامو ضرورتونو او د هغه د تمامو حاجتونو د هغې دپاره کفیل او ذمه دار ګرځېږي د الله په ذات باندې بروسه وکړه او دا خپل بچې د الله د دین خادم جوړ کړه دنیا کې به درته هم خدای پاک عزت درکوي او په آخرت کې به درته خدای پاک د عزتونو تاج درنصیب